د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان وایي چې د دغو لوبو څخه یې موخه ورزش ته وده ورکول او همدارنګه د غوره ورزشي څیرو پیژندنه ده. راهاندازی مسابقات باعث میشه تا اینکه روابط بهتر بین هر دو ولایت، بین تیم هایی که مسابقات را برگزار میکنن و همچنان دید و بازدید خوب میشه از میدان های ورزشی، از حال و احوال ورزش هر دو ولایت و این باعث میشه که چهره های بهتر را ما بتونیم در سطح شمال و در سطح زونا و در سطح ولایات شناسایی بکنیم. بلخوا بیا یو شمېر ځوان ورزشکاران د دا شان سیالیو له ترسره کېدو څخه خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې باید ورته نورې سیالۍ دې هم په لاره واچول شي. راهاندازی همچنین مسابقه باید دو تیم خیلی خوب است استاد. دیگه تیم‌های مثلا پیروزی کندوز اینجا آمد. اینا هفته بعد بخیر ما میریم و شهر زیبای کندوز دیگه بازی صمیمانه و بازی دوستانه است. د یادونې ده چې دغه سیالۍ د کندوز ولایت ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې.